یوه ښځه مړه شوې وه مولوي صاحب، څه د نیر نشي ښځه مړه وه. یو زوی مولا شه او قاري شه او حافظ شه، او بل زوی پکې مولوي صاحب ډمتوب زده که. کله چې ښځه مړه شي یا مړی وشي سهار وختي بیا خلک قبر ته ورځي که نه، هغه حافظ بچي قرآن کریم راواغست او د مور سر ته کېناست او تلاوت یې شروع که، او دا بل یو غټ ډول راوړه او د مور د سر طرف ته ودرېد او ګړمبه ګړمبه ګړمبه. بل ورته یې وظالمه موره مړه ده او ته ډولکي وې. هغه ورته وی په آرام کښېنه، دا مور زما ستا د دواړو شریکه ده، تا دغه کسب زده کړی ته ورته همدغه وایه، او ما دا کسب زده کړی دی زه به ورته دا وایم، او ابۍ مو پکې د خوښې ده، که ستا هغې ته غوږ دي او که زما هغې ته.